ماشوم مې د 2 کاله مې شیدې ورکړې، نه مې ډاکټر ته بولې، نه مې تعویض ورته. بله جنکۍ پسې پیدا شوه چې شیدې کمې شوې چې دغه ناروغي باندې اخته شوه. شیدې مې نه وږی ولو دلته سیم بستر کو ما خپله بې پروایي وکړه شیدې مې نه ولو. د شملې رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. کوربه مو زه یوسف همت یم. یو ځل بیا د دې اونۍ د روغتیا لارو چارو خپرونه درته وړاندې کوم چې موضوع یې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیه ناروغۍ ته ځانګړې شوې. هیلهمند یم چې خپرونه به تر پایه راسره واورئ. خوارځواکي یا سوی تغذیه د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعه ده چې په وجود کې د غذایي موادو له کمښت څخه انسان ته پیښیږي. انسان خپله انرژي له غذایي موادو څخه لاسته راوړي. نو کله چې وجود ته مناسب غذایي مواد ونه رسیږي انسان خوارځواکی کیږي. په ماشومانو کې د لویانو په پرتله خوارځواکي ډېره تر سترګو کیږي ځکه چې د ماشومانو د وجود مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي او په نتیجه کې ژر ناروغه کیږي چې په دې برخه کې د ماشومانو والدین باید زیاته پاملرنه وکړي ترڅو یې د ماشومانو بدن سالم او پر راتلونکي ژوند یې مثبت اغیزه وکړي. لکه څنګه چې د خوارځواکو ماشومانو د وجود نور غړي وده نه کوي همداسې د هغوی مغز او دماغ هم له ودې پاتې کیږي چې بیا وروسته د عصبي ستونزو لامل هم ګرځي. خو هغه ماشومان چې د مور په شیدو تغذیه کیږي د وجود مقاومت یې جګ او له خوارځواکۍ څخه خوندي پاتې کیدای شي ځکه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل خواړه دي او ټول هغه ضروري مواد چې د ماشوم په وده کې ونډه لري د مور په شیدو کې شته لکه پروتین، کلسیم او داسې نور. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورکول شي نو ماشومان به لا قوي او غښتلي شي. لویان خلک د لوږې په وخت کې خپله ډوډۍ خوړلی شي خو ماشومان نشي ویلی چې زه وږی یم ځکه نو باید ماشوم ته تر 1 کلنۍ پورې هر 3 ساعته وروسته خواړه ورکړل شي. دا چې د هغوی وجود د ودې په حال کې دی نو ډېرې انرژي ته اړتیا لري. خوارځواکي ماشومان د نورو ستونزو ترڅنګ یا ډېر ډنګر وي او یا د پړسوب ستونزه ورته پیدا کوي. دا چې یا د ناروغۍ په ماشومانو کې زیاته لیدل کیږي ځکه خو موږ هم نننۍ خپرونه د خوارځواکۍ په هکله برابره کړي. په دې خپرونه کې مو د ماشومانو له والدینو او ډاکټرانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه مرکې کړي. هیره دې نه وي چې د دې خپرونې درېیمه برخه مو هغه سیمه ییزو کیسو ته ځانګړې کړي چې د خوارځواکۍ په هکله دي. د خپرونې په پای کې د خوارځواکۍ د ناروغۍ په هکله په زړه پورې ډرامه هم لرو. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په پیل کې د خوارځواکۍ د مخنیوي، درملنې او وقایې په هکله د هغو والدینو خبرې اورو چې اولادونه یې د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته دي. ماشوم مې خېټه کې مې دا سوی تغذیه شوی په دغو نه هغو غریبانه خوراکو سره چې خوراکونه سمې نه سوی تغذیه کېږي نه دا څو پیدا د سوی تغذیه دغه 2 مواد چې دا بستر کړي خو یا شکنه یا سپوره ډوډۍ یا غریبانه خوراک چې د سم خوراکونه یې نه سوی تغذیه کېږي نه مریضان کېږي د مور شیدې نه اوس د سم خوراکونه نشته چې شیدې هم نه د سم خوراک یې د شیدې هم موږ ډېر غریبانه وطن د غریبانه غریبانه خوراک باندې دا دغسې جنکۍ په دغه ناروغۍ سې اخته شوه 8 میاشتې م شیدې ورکړې شیدې بله جنکۍ پسې پیدا شوه چې شیدې کمې شوې چې دغه ناروغۍ باندې اخته شوه. ما 15 اولادونه دي ټول ته ناروغي اخته دي له دې امله چې موږ مسکینان خلک یو وس نه لرو چې یا به ځان دوا وکړو یا په کنکو باندې وکړو یا داسې غذا وخورو چې موږ شیدې پیدا شي او کنکې مو ښه شي موږ هم ښه د شملې رادیو قدرمنو اوریدونکو دا چې د ماشومانو خوارځواکۍ څه شی دی کوم لاملونه دي چې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیه ناروغي ورڅخه پیدا کیږي
د خوارځواکۍ ناروغي نښې او نښانې څه دي؟ څنګه کولی شو چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ څخه وژغورو؟ آیا هغه ماشومان چې خوارځواکۍ ناروغي ولري د دوی په راتلونکي ژوند به څه اغیز ولري؟ او د مور شیدې د خوارځواکۍ په مخنیوي کې څومره ګټورې دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنو ځوابونه به په غزني ولایت کې د ابن سینا کلینیک له یو تن ډاکټر عصمت الله عصمت چې د کوچنیانو د ناروغیو متخصص دی واورو. ډاکټر صاحب تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایي ستړي مه شئ. مننه کور مو ودان شملې رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. ډیره مننه ډاکټر صاحب که په لومړیو کې راته ووایاست چې د ماشومانو خوارځواکي څه شی دی؟ مننه. د ماشومانو خوارځواکۍ که چیرې داسې تعریف ورته وکړه چې د بدن د ساختماني جوړښت او ودې لپاره د غذایي یا مغذي موادو تقاضا او عرضه بې توازن شي نو ماشوم خوارځواکي کیږي. یا که چیرې داسې وایي چې هغه حالت چې په هغه کې د غذایي موادو مصرف کم شي یا کمزوري جذب شي او یا د مغذي موادو زیار رامنځته شي دې ته سوی تغذیه وایي. خو سوی تغذیه په دوه ډوله ده، لکه مثلا یا مل نیوټریشن چې ورته وایو، یو انډر نیوټریشن دی لکه دغه سوی تغذیه ماشومانو کې اکثره یو اوور نیوټریشن دی یا چاغې خپله یو سوی تغذیه ورته ویلی سو چې هغه اوور نیوټریشن یا چاغښت چې دغه به یوازې د غذایي موادو د زیات خوراک څخه رامنځته کیږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. کوم عمده لاملونه دي چې خوارځواکي یا سوی تغذیه ناروغي ورڅخه پیدا کیږي؟ ډیر زیات لاملونه لري، لکه مثلا د ناکافي او غیر متوازنه غذا اخیستنه ده، په کافي اندازه د مور شیدې نه ورکول دي، بازاري یا پوډري شیدې ورکړه ده، په هیڅ ډول د مور د شیدو ځای نشي نیولی. بل سواد د کچې ښکتوالی دی د خلکو، بل اکثره ژر بې وقفې اولادونه رامنځته راتلل دي، بل مزمن امراض لکه توبرکلوز، تور ژړی، شکره، د کولمو سوی جذب او سوی هضم ناروغي دي. بل 6 میاشته وروسته د مور شیدو په څنګ کې د نورو غذایي موادو نه ورکول دي، غربت ته یعنې فقر، بل کم وزنه ماشوم زیږول دي، بعضې امراض د مور لپاره چې هغه کم وزنه ماشومان منځته راوړي دا خپله د سوی تغذیې سبب کیدای شي. بل غیر صحي خواړه ورکول یا حفظ الصحه نه مراعاتول چې اکثره ماشومان په انتاناتو اخته کېږي، سوی تغذیې ته ځي. نور طبیعي آفات، جنګونه، سیلابونه، زلزلې، صغه غذایي ارزښت غذایي مواد کمیږي، دا خپله د سوی تغذیې سبب کیږي. بل اکثره انتانات لکه د ماشومانو د هضمي سیستم ناروغي دي، د تنفسي سیستم دي، د بولي لارو ناروغي دي، دا خپله سوی تغذیې ته ځي ماشومان. بل کنجنیټل یا ولادي امراض دي، خپل دا هم ماشوم سوی تغذیې ته بیولی شي. مننه ډاکټر صاحب. که دا راته ووایاست د خوارځواکۍ ناروغي نښې او نښانې څه شی دي؟ د خوارځواکۍ ناروغي نښې او نښانې ډېرې زیاتې دي چې اکثره خپله د مایکرو نیوټرینټ لکه د ویټامینونو، د منرالونو، د ټرس ایلیمنټ د دغو موادو د کمبود له وجې رامنځته کېږي. مثلا لکه د اوسپنې د کمبود له وجې څخه ماشوم خسته وي، کمخونه وي، سردرد لري، خاصیب معلومیږي، همدارنګه د نوکانو تغیرات دي. بل لکه د ایوډین د کمبود له وجې څخه ماشوم جاغور ناروغۍ ته ځي، همدارنګه د نمو تاخور ده، غټیږي نه، همدارنګه دماغي تاخور ده، شیان نشي زده کولی. بل ویټامین ډي کمبود له وجې څخه کمزوري نمو کوي، ماشوم وده نه کوي سم، ریکټس لکه د ماشومانو کې د هډوکو د کمزوري رقم ناروغي ده، همدارنګه د کلسیم کمبود دا شیان پکې رامنځته کېږي. همدارنګه د ویټامین ای د کمبود له وجې څخه کېدای شي شبکوري مریض ته پیدا شي، کمزوري نمو وکړي، ویښتانو تغیرات پکې رامنځته شي. همدارنګه کېدای شي ماشوم پړسوب ولري، لکه کواشرکور ناروغي پړسوب لري اکثره ماشومان. د پوستکي تغیرات دي، پوستکي امراض، اکثره د پوستکي زخمونه دا شیان رامنځته کېږي، انتاناتو ته زیات مساعد دي. بل دماغي تاخرات دي، لکه بې علاقې وي ماشوم، خفه وي، مخارش وي، ژر ژاړي، له نورو ماشومانو سره لوبې نه کوي، بې اشتهایي ماشوم، اشتها نه لري. دا ټول اعراض ولایم دي. مننه ډاکټر صاحب. څنګه کولی شو چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ څخه وژغورو؟ وقایې ډېر فکتورونه پکې رول لري، لکه مثلا تر 6 میاشتو پورې یوازې د مور د شیدو په واسطه باندې تغذیه کول او له هغې نه وروسته ماشوم ته اضافي غذا شروع کول، لکه وینینګ چې ورته وایي. اضافي غذا ډېره مهمه ده، اکثره کورنۍ دي چې هغه اضافي غذا له 6 میاشتو وروسته نه ورکوي. دا ډېر مهمه ده چې باید غذایي مواد ورسره ملګري کړي له 6 میاشتو وروسته، او تر 6 میاشتو پورې یوازې د مور شیدې کافي غذا ده. بل د مختلفو ناروغیو په خپل وخت تشخیص او تداوي کول دي. یو کورنۍ ته باید معلومه وي چې ماشوم ناروغ ده، باید خپل د اطفالو متخصص ډاکټر ته ورشي او تشخیص تداوي وشي.
بل پوره 2 کاله د مور شیدې ورکول دا خپل د سوی تغذیه په مخنیوي کې ډیر مهم رول لري. بل د عامه روغتیا وزارت په سطح د چوشک او د پودري شیدو په سره د مبارزه کول چې هغه باید خلکو ته مفاهوي ورکړي چې چوشک او پودري شیدې ډیر زیانونه لري، دغه څه مخنیوي وشي. بل د علماو او ډاکټرانو په واسطه باندې د غلط رواجونو ختمول دي، د واکسینونو مکمله دوره پوره کول دي. اکثره کورنۍ د ماشومان راوړي موږ ته واکسین د ورکړي دی، وایي واکسین په حقیقت کې نه ورکړي د مزمن امراضو په مقابل کې یوازې د څاڅکي واکسین ته دی واکسین وایي چې موږ واکسین ورکړو. نور پچکاري کې کوم واکسینونه راځي د زیاتو امراضو په مقابل کې هغه نه وکړي. بل د ولایتونو ترمنځ طبي او اسلامي وقفه مراعاتول. اکثره کورنۍ د زر اولادونه راوړي د خپل سوی تغذیه تنظیم ماشومان کچېره دی خپل یو طبي او اسلامي وقفه د ماشومان ترمنځ وقفه مراعات کړي، ماشوم به سوی تغذیه ته نه ځي نو خپل مور هم سوی تغذیه ته نه ځي. بل کوچنیان یوازې په مربوطه د اطفالو په متخصص ډاکټر تداوي کول دا ډیر مهم دي. د اطفال متخصص ډاکټر ته خپل ماشوم ښکاره کړي، غلطې دواوې استعمال نه کړي. ډیره مننه. آیا هغه ماشومان چې خوارځواکي ناروغي ولري د دوی په راتلونکي ژوند به څه اغیز ولري؟ د مور شیدې خوړونکي ماشوم لوړه IQ لري، یعنی ذهني وړتیا یې لوړه نسبت هغه ماشومانو ته چې پوډري شیدې یا د غوا شیدې خوري هغه ته ذهني وړتیا ډیره زیاته وي او زیات شانس د کولای شي د اکثره لایق ماشومان وي. بل اکثره ماشومان چې پوډري شیدې یا د غوا شیدې خوري د په راتلونکي ژوند کې د وینې په لوړ فشار باندې، په چاغښت باندې او اوبیسټي باندې، د زړه او رګونو په ناروغي یا کرونري ارټري ډیزیز چې ورته وایي په هغه باندې، همدارنګه په ډیابیټس یا شکرې په ناروغي باندې دوی زیات اخته کیږي. ولې که د مور شیدې خوري هغه په دغه ناروغیو چې اکثره نه اخته کیږي. همدارنګه د مور شیدې خوړونکي ماشوم په استما یا نور الرژیک ناروغیو د تنفسي لارې او الرژیک ناروغي د استما په دې باندې نه اخته کیږي. ایرټیبل باول سندروم د هضمي سیستم ناروغي په دې باندې زیات نه اخته کیږي. همدارنګه زیات سرطاني ناروغي دي لکه هوجکن لیمفوماګانې دي په دغه باندې زیات نه اخته کیږي. او اکثره نوې پیدا شوي ماشومانو کې اکثره کورنۍ شیدې نه ورکوي. سډن انفانټ ډیث سندروم ورته وایي، یو ناڅاپي ماشوم مړینه چې هیڅ نه ور باندې شوي دا په پوډري شیدې خوړونکو ماشومانو کې ډېر زیاته وي، ولې د مور شیدې خوړونکو ماشومانو کې کم وي، یعنی د سډن انفانټ سندروم نه رامنځته کیږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. که په اخر کې راته ووایاست چې د مور شیدې ماشوم ته ورکول کومې ګټې لري؟ د مور شیدې ډېرې ګټې لري، خصوصا د مور شیدې یو مکمله غذا ده. تر اولو 6 میاشتو عمر کې ماشوم لپاره چې کومه د ماشوم د ودې او د نمو لپاره ضروري غذایي مواد ټول پوره کولای شي. همدارنګه د مور شیدې چې کم پروتین لري، د کم پروتین په درلودلو سره ماشوم الرجي ته نه مخامخ کیږي، یعنی الرجي نه پکې رامنځته کیږي. همدارنګه د پروتین خپل یو انټيجنیک خاصیت لري چې مرزونه تولیدوي. همدارنګه د کولمو تخریب رامنځته کوي چې هغه د غوا په شیدو پوډري شیدو کې ډیر زیات نسبت مور شیدو ته نو خپل د کولمو د تخریب سبب کیږي چې د خپل مشروم اسهالات او سوی تغذیه ته بیاي. او د مور شیدې چې د ایمونوګلوبولین A په نامه باندې زیات درلودونکي دي، دا د کولمو د زخم او د تخریباتو د ژر جوړېدو سبب کیږي او همدارنګه تخریب ته هم نه برابروي. همدارنګه ښه هضمه کیږي د مور شیدې چې ښه هضمه کیږي د لاکټو البومین او د لاکټو ګلوبولین په درلودلو سره د ښه د هضمې وړ دي. همدارنګه امینو اسیدونه په درلودلو سره د مور شیدې د عصبي سیستم ښه وده رامنځته کیږي، یعنی وده تنبیه کوي د عصبي سیستم او عصبي سیالۍ په انتقال کې ډیر کومک کوي. بل د زیات مقدار غیر مشبوع شحمي اسیدونو په درلودلو سره عصبي رشتې ښه پوښوي، یعنی عصبي رشتې خپل پوښ لري لکه مایلین دغه په پوښولو کې مهم رول لري، عصبي وده تنبیه کوي. همدارنګه په راتلونکي ژوند کې د غیر مشبوع شحمي اسیدو په درلودلو سره په د زړه او رګونو په ناروغۍ باندې ماشوم نه اخته کیږي. بل د زیات مقدار لاکټوز لکه کاربوهایډریټ زیات لري. موږ وایو چې اکثره غذاوي باید د بدن 80% باید له کاربوهایډریټو څخه واخیستل شي. نو د مور شیدې د زیات مقدار لاکټوز په درلودلو سره د کلسیم جذب اسانه کوي. همدارنګه د لاکټوباسیلس یو نارمل فلورا د بدن دفاعي سیستم کې ډېر مهم رول لري، دغه په جوړښت کې مهم رول لري. همدارنګه ماشوم زیات پنتان باندې نه اخته کیږي ځکه چې د مور شیدې پاکې دي، هیڅ نه ملوث کیږي او همدارنګه زیات انټي باډیان لري لکه واکسینونه لري او همدارنګه د میکروب ضد فاکتورونه ډیر زیات لري.
خپله ورغه یا د کنډات ورته وایي زیات فاګوسایټیک مکروفاژونه لري چې د اسهال مخه نیسي، همدارنګه د تنفسي انتان، د منځني غوږ د میکروبونو، همدارنګه د نورو انتاناتو په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو. ډېره مننه شملې رادیو ټولو کارکوونکو لیدونکو څخه مننه، تشکر. پتمنو اوریدونکو، د خوارځواکۍ د ناروغۍ څخه د ساتنې، درملنې او وقایې په اړه مو د ښاغلي ډاکټر صاحب خبرې واورېدې. هیله ده چې دا ویناوې په یاد وساتئ او د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې په پوره ډول هڅه او زیار وباسئ. اوس هم راځو سیمه ییزې کیسې له خلکو څخه د خوارځواکۍ د ناروغۍ په اړه اورو. ماشوم مې د 2 کاله مې شیدې ورکړې، نه مې ډاکټر ته بولی، نه مې تعویض ورته کړی، نه یې کومه ناروغي پیدا کړې. بیخي راکه روغ دی انشاءالله. مې درس کې زده کېږي، مې خبرې کې زده کېږي، مې پښې کې زر وکړي، راکه روغ دی انشاءالله. ما هم په صحت روغ دی. نوم مې عطا محمد چې ما 15 زامن دي، 15 سره په سوی تغذی نه دی اخته سوي، په دې نه دی اخته سوي چې ما دغه اکمالات کړی ده، د ډاکټر صاحب په مشوره مې کار کړی ده، د ډاکټر صاحب چې مې دغه مشوره اخیستې ده، ډاکټر په هدایت وکړلی یم، د بچیانو د مور خوراک ته مې پاملرنه کړې ده، چې ډاکټر صاحب موږ ته هدایت کړی، موږ هغه شی دغه کړی ده. محمد زمان ده، نو ما خپل زه د 4 میاشتې د میر حمزه په نامه ده، دلته مخکې ډاکټرانو تر وړو دوا راکوله، دوی تغذیه ناروغي لري، نو بل ډاکټر چې مې راوړ قرات الله دا سوی تغذیه لري او یې شفخانې ته بستر کله پیدا سوم د مرشدي نه ویل، اول شپې د مرشدي نه وی وګي، بیا هم د وزي شدي ورکولې، هغه نور شدي بازاري شدي به د پیلګي دي، نو اوس ان شاء الله بازاري شدي به نه پیلګيږي او دلته شفخانې ته راوړی ده. ما نوم بنګول ده، تبريرونه مې 3 دانې وو، هغه دا یو په اوس غټ په عدالت کې دا بدانې چې دغه وسم په سوی تغذیه ناروغي اخته. قدرمنو اوریدونکو، د شملې راډیو څخه مو د روغتیا لارو چارو خپرونه واورېده چې ما یوسف همت لیکلي او جوړه کړې وه. دا چې د خپرونې د پای شیبې دي، لکه د تل په څیر د خپرونې په پای کې موږ ډرامه لرو چې د نن ورځې خپرونې ډرامه مو هم د خوارځواکۍ یا سوی تغذیه ناروغۍ ته ځانګړې شوي. دا تاسو او دا هم ډرامه. زربختې ترورې، دا ستا ماشوم ولې دومره ژاړي؟ هسې نه کومه ناروغي ولري؟ یو ځل یې روغتیایي مرکز ته وروړئ. ماشومان خو باید هره میاشت یو ځل ډاکټر ته ورښکاره شي، ځکه په ماشومانو باندې هر ډول ناروغۍ ډېر ژر تاثیر کوي. دوی خو لکه ګلان داسې دي. وی په رښتیا لورې، دا بله خوړلی هر وخت ناروغي، بله دا چې هیڅ نه غټېږي. هغه ورځ یې پلار بازار ته هم وړی و، ډاکټر دوا هم ورکړي، خو هیڅ ورباندې نه لګېږي. نه پوهېږم چې څه ټکه ورباندې رالوېدلې، که نه د ورځې 4-5 وارې دوا ورکوم. ترورې، درمل یا دوا خپل وخت لري، ته ولې د ماشوم ته 5 ځلې درمل ورکوې؟ آیا ډاکټر هم داسې درته ویلي؟ نه پوهېږم چې ډاکټر څو وارې راته ویلي، خو زه وایم چې هسې ژر جوړ شي. کله چې دوا زیاته ورکړم نو بیا یو څه وخت ارام وي، غوږونه مې ورنه په قرار وي. دا بلا خوړلی چې سهار خوله خلاصه کړي
نو تر نیمه شپې یې خوله اسمان ته نیولې وي او ژاړي. خو کله چې بیا نیمه شپه کې بیا دوا ورکړم نو ایله تر سهار ملا اذانه ویده وي. دومره بې خوبه شوې یم چې د دې بلا خوړلې له لاسه مې سترګې نه دي وروړې. کاشکې خدای بیخي دا زوی نه وای راکړی. فرشتې لورې کله چې مې لور ګلبخته پیدا شوه نو هغې بیا نه ژړل، ارامه به ویده وه. له موږ نه اولاد څه غواړي؟ که یې پیدا نه کړو نو بیا له خواښې نیولې تر ټول کلي پورې دا خبرې وي چې د زربختې عیال نه کېږي. او بله دا چې که یې پیدا نه کړم نو دستي د ګلبختې پلار ته بله کوژده کوي. نه نه ترورې داسې مه وایه. دا منم چې زموږ ټولنه کې دا خبرې او ستونزې شته، خو دا یو بد دود دی. بله مهمه خبره دا ده چې هره میرمن باید د 2 اولادونو ترمنځ 3 کاله فاصله ورکړي. خو اوس وګوره چې ستا لور د څه کم 1.5 کال ده. دا کار هم مور ته او هم ماشوم ته زیان رسوي. مهمه لا دا ده چې مور یې کمخونه کیږي او راتلونکي کې ماشومان له جسمه واړه پیدا کیږي. نو هره مور باید 3 کاله فاصله ولري. نو ستا زوی داسې فکر کوم چې سوی تغذي دی یا خوارځواکي باندې مبتلا دی. وی لورې دا خوارخواکي بیا څه شی دی؟ خوارخواکي نه ترورې، خوارځواکي یعنی په بدن خوار او ډنګر وي، سمې شیدې نه خوري، مزه کېږي هم نه، دې ته خوارځواکي وایي. بس نو دا بلا خوړلی هم همدې بلا نیولی، خو پلار یې هم داسې لوېدلی چې یوه د خدای نه لري. ترورې دومره پیسې نه غواړي، خو که چېرته یې اوس غمه ونه خورئ دا همداسې وړوکی او ډنګر لویېږي. بله دا چې ته باید حتما د زیږون ترمنځ 3 کاله فاصله ورکړې، نور به هم ته او هم به د ماشوم روغ وي.